کچېرې ستاسو په سر کې ډینډرف خشکي وي او ستاسو د سر چې کومه هم سرمنده هغه ډېره زیاته خشکه وي او بار ډینډرف جوړوي، خشکي جوړوي چې د هغه د وجې ستاسو ته ډېر زیات تکلیف دی او بار ستاسو په سر کې خشکي ډېره زیاتېږي او ډینډرف زیاتېږي چې د هغه د وجې تاسو ته د شپې هم تکلیف وي او د ژمي په موسم کې یقینا ډینډرف خشکي دا نوره هم زیاته شي. نو د دې نه د بچ کېدو دپاره تاسو ته صرف او صرف زه داسې یو شیمپو ښیم که چېرې تاسو دا په دې طریقه باندې استعمال کړو نو ستاسو په سر کې څومره هم ډینډرف خشکي د هغه مکمل ورسره ختمېدی شي. دا ویډیو یې پروموشن دپاره نه ده، دا پروډکټ چې کوم دی د دې رزلټ ډېر زبردست دی او دا ما پخپله هم استعمال کړی دی. دا شیمپو چې کوم دی هغه سن بلو دی او دا چې کله تاسو استعمالوئ نو دا به تاسو صرف په هفته کې 2 ځلې استعمالوئ. کله هم چې دا تاسو استعمالوئ په خپل سر کې نو تاسو په خپل سر اول نوند کې او په هغې کې به تاسو دا شیمپو واچوئ او 15 منټو دپاره به تاسو په خپل سر کې مساج وکړئ په دې شیمپو باندې. نه بعد بیا تاسو دا شیمپو په خپل سر کې پرېږدئ او کله هم چې 10 منټ د دې پوره شي نو تاسو په خپل سر د دې سره ووینځئ. څومره هم چې ډینډرف دی هغه ورسره ختمېږي، خشکي ورسره ختمېږي او د سر چې کومه سرمن ده هغه ورسره صحتمند کېږي.